الحمد لله الذي أحكم بكتابه أصول شريعة الغرى ورفع بخطابه فروع الحنفية السمحة البيضاء حتى إذا أوضحت كلمة الباقية الراسخة الأساس شامخة البناء كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله مولانا العظيم. د افغانستان د اسلامي امارت د کابل ولایت د علماو د شورا مشرتابه او محترم اعضاء د اسلامي امارت معزز و مسؤولینو د کابل ولایت د ښار او د اړوندو ولسوالیو ډیرو معززو مشایخو علماء کرامو سپینګیرو ځوانانو او په دې تالار کې عامو ګډونوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د خوښۍ ځای ده چې د اسلامي نظام تر چتر لاندې د امن په فضا کې په داسې یوه غونډه کې راټول سوي یو تر څو د اسلامي نظام یا د اسلامي امارت په سیاسي اجتماعي فرهنګي ټولنیزو مسایلو کې کوم دوه کلن لاسته راوړنې لرو هغه یو له بله سره شریک کړو. قدرمنو، الله جل جلاله د افغانستان مظلوم ملت ته په عموم کې او د افغانستان مشایخ و علماء کرامو ته په خصوص کې داسې امتیازي صفات ورکړي دي چې هغه بیا د نړۍ په کچه نور ملتونه او نور قومونه تقریبا له هغو صفاتو له هغو امتیازاتو نه محروم دي. اول، الله جل جلاله افغان ملت ته د افغانستان مظلوم او کړېدلي ولس ته په اسلام کې ډېره اوږده او تاریخي سابقه ورکړې ده چې هغه بیا نور ملتونه په دې کچه باندې نه لري، البته عجمي ملکونه یا عجمي ملتونه. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دور د خلافت کې په اواخرو کې چې 20 د هجري کېږي د صحابه کرامو ډله افغانستان ته راغلې ده. بیا له 28 هجري نه ونیسه تر 81 هجري پورې حضرت عبدالرحمن بن سمورته، عبدالله بن عامر، عبدالله بن ابوبکر، حضرت عبدالرحمن بن اشعث رضوان الله تعالی عنهم اجمعین هغه قهرمان صحابه کرام دي چې د دوی په سرپرستي باندې د صحابه کرامو د مجاهدینو د غازیانو وفدونه افغانستان ته راغلي دي. او دا هغه وخت و چې په هغه وخت کې هم په افغانستان کې دوه امپراتورۍ حاکمې وې په نوبتي شکل سره چې کله به د اعراج کورنۍ د حکومتولۍ په رأس کې راتلله او کله به د زنبلکشا کورنۍ راتلله چې دا هم د هغه وخت هغه امپراتوري قوتونه وو چې خلک یې بتپرستي ته، خلک یې آتش پرستي ته او خلک یې ظلم و وحشت و بربریت ته دعوت کوله. خو اما د دغو امپراتوریو د لمنځه وړلو په خاطر د اسلام د حاکمیت په خاطر باندې الله جل جلاله صحابه کرامو ته دا القا د خیر په زړه کې وکړله چې دا وفدونه افغانستان ته راغلل او هغه امپراتوري په همغه وخت کې
یا مغلوبې سولې په اسلام باندې مشرفې سوې لکه د اعراج کورنۍ، او یا دا ده چې داسې د پکتیا پلار د شارنو لوی هندوستان ته یې فرار وکړ چې اعراج شاه په دین د اسلام مشرف سو، زنبلک شاه فرار وکړ. له هغه وخت نه د اسلام د حاکمیت، د جهاد، د سرښندنو او د قربانۍ سلسله په افغانستان کې شروع سوې ده. د هغه تاریخي سابقه ده چې نور عجمي قوتونه او عجمي قومونه له دغې سابقې نه برخمن نه دي. الحمدلله دا د افغانانو لپاره ویاړ ده، دا د افغانانو لپاره یو افتخار ده. دوم، الله جل جلاله د افغانستان مشایخو علماء کرامو ته یو ځانګړی امتیاز او خصوصیت ورکړی ده چې د تاریخ په اوږدو کې د خپل قوم او د خپل ملت رهبري د دوی په لاس کې پاتې سوې ده. خپل قوم او خپل ملت جهاد ته، قربانیو ته، سرښندنو ته هڅولي دي، او دا رهبري قیادت د تاریخ په اوږدو کې دا د افغانستان د مشایخو د علماء کرامو په غاړه باندې پاتې سوې ده. نو داسې ویلی سو چې د افغانستان ملت په عموم کې، د افغانستان مشایخ په خصوص کې د ژوند ټول برخه او دا د ژوند ټولې مرحلې د اسلام په یوه مهمه حصه کې چې هغه عظمت ته په هغه کې تیر کړي دي. چیرته هم د افغانستان ملت او د افغانستان علما او مشایخو په رخصت باندې تر اوسه عمل نه ده کړی، ځکه د افغانستان تاریخ دا له جهادونو نه، دا له شهامتونو نه، دا له سرښندنو نه، دا له قربانیو نه جوړ ده. قربانۍ ورکول، جهاد کول یا د کفر په مقابل کې جنګېدل دا د اسلام هغه مهمه برخه تشکیلوي چې عبارت له عظمت نه ده. دا د الحمدلله د افغانانو او د افغانستان د مشایخو د علماو لپاره یو ویاړ او افتخار ده. وړاندې راځو همداسې انګریزان هم یوه امپراتوري وه چې افغانستان کې له ماتې سره مخ شوله. د موږ د تاسې پلرونه، د موږ د تاسې نیکونه له هغوی سره وجنګېدله. دا بیا ځان ته مسله وه چې د الله جل جلاله یوه ابتلا وه. په هغه وخت کې د موږ د جهاد قایدین په دې باندې ونه توانېدله چې د خپلو قربانیو په نتیجه کې اسلامي نظام په افغانستان کې حاکم کړي. او بیا روسانو چې کله په افغانستان باندې یرغل وکړ، بیا د موږ د تاسې مشایخو، د موږ د تاسې علماء کرامو او د افغانستان مظلوم ملت د روسانو په مقابل کې هم وجنګېده، بې دریغه قرباني یې ورکړله. روسان هم په نظامي ډګر کې له شرمونکې ماتې سره مخ شوله. خو دا بیا یو بله موضوع ده چې د الله جل جلاله ابتلا وه. په هغه وخت کې د موږ د تاسې د جهاد ځینې قایدین د الله جل جلاله په ابتلا کې واقع سول، په دې باندې ونه توانېدله چې د خپلو قربانیو په نتیجه کې اسلامي نظام په افغانستان کې حاکم کړي. 22 کاله مخکې چې کله امریکا او د دوی متحدینو په افغانستان باندې وحشیانه یرغل وکړ، دوی په دې نیت باندې افغانستان ته راغلي وو چې افغانستان به د تل لپاره د خپل ځان مستعمره ګرځوي. خو اما په هماغه وخت کې د افغانستان د اسلامي امارت زعیم او امیر حضرت ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله د هغه کامل ایمان او د هغه متین عزم له مخې نه د امریکایانو او د اشغالګرو په وړاندې باندې د جهاد اعلان وکړ. البته دا جهاد د امریکا او د ناټو په وړاندې باندې دا د اسلامي امارت مجاهدینو او ورسره د افغانستان ملت په توکل محض باندې اعلان کړ چې هېڅ اسباب د جهاد مهیا نه وو. خو د الله جل جلاله نصرت او د افغانستان د اسلامي امارت د مجاهدینو د اخلاص نتیجه وه، او بیا د افغانستان د دې مظلوم ملت د همکارۍ نتیجه وه چې الله جل جلاله امریکا او ناټو په نظامي او په سیاسي ډګرونو کې له داسې شرمونکې ماتې سره مخ کړله چې بیا د افغانستان تاریخ وي، دوی ته به د افغانستان هغه زړې خاطرې او هغه ترخې خاطرې به یې په یاد وي، بیا به افغانستان ته بده اراده ونه کړي. دا د افغانستان بیا د مجاهدینو او د علماو هغه یوه شانداره او هغه یوه بې مثاله قرباني وه د اسلام په تاریخ کې چې انشاءالله نور امتونه او اسلامي امتونه به په دې باندې غبطه کوي او په دې باندې به افتخار کوي. الحمدلله د افغانستان مظلوم ملت له یوې نړیوالې جګړې نه راوتلی ده. له امریکایانو سره
یا د دوی له متحدینو سره جګړه دا یوه نړیواله جګړه وه. ټوله کفري نړۍ یا په فزیکي لحاظ په افغانستان کې یرغل کړی و یا یې په استخباراتي لحاظ په افغانستان کې یرغل کړی و. نو د افغانستان د ملت کامیابي د یرغلګرو په مقابل کې دا د نړیوالې جګړې په وړاندې یوه فاتحانه او د الله جل جلاله په نصرت یوه شانداره فتحه وه چې واقعا دا د ټولو افغانانو لپاره او د افغانستان د اسلامي امارت د مجاهدینو لپاره یو ویاړ او افتخار ده. قدرمنو، د افغانستان اسلامي امارت درې مهم مسایل په نظر کې لري چې لله الحمد په درې واړو موضوعاتو مسایلو کې عملی اقدامات کړي دي. اول هدف او مرام د افغانستان د اسلامي امارت د مسؤلینو او د افغانستان د اسلامي امارت د قهرمانو مجاهدینو غازیانو د اسلامي نظام حاکمیت په افغانستان کې. دا چې له شل کلنې قربانۍ نه وروسته اسلامي نظام حاکم په افغانستان کې سو، دا د افغانستان د مجاهدینو او د افغانستان د ملت د قربانیو د مقبولیت نښه ده. لله الحمد 100% اسلامي نظام په ټول افغانستان کې حاکم ده. د هغه نظام ده چې د دغه نظام د راتګ په خاطر او د دغه نظام د حاکمیت په خاطر دا 4 لسیزې افغانان د اور په لمبو کې وسوځېدله، په جنګو کې وکړېدله، کړاوونه یې وګالله. هدف یې دا و چې اسلامي نظام په افغانستان کې حاکم سي. الحمدلله حاکم سو. په دوم قدم کې د اسلامي امارت د مسؤلینو هدف او مرام دا ده چې په افغانستان کې سرتاسري امنیت تأمین کړي. امنیت دا هغه تمنا او ارزو ده د هر افغان، ځکه ناامنۍ هغه د سرطان دانه ده چې د افغانستان ولس، د افغانستان حیوانات، بلکې د افغانستان نباتات، د افغانستان جمادات هم له دغو ناامنیو نه کړېدلي دي او په دغو ناامنیو کې ځورېدلي دي. نو امن راوستل چې دا یو بنیادي هدف د اسلامي امارت او دا تمنا و د افغانستان د ټول ملت. لله الحمد د افغانستان په ټوله جغرافیه کې که غرونه دي، که رغونه دي، که درې دي، امنیت تأمین ده، بېمثاله امنیت ده چې لله الحمد دا هم د اسلامي امارت له هغه مهمو لاسته راوړنو نه ده او دا هغه مرام و هدف چې ملت یې په دې مورد کې وعده ورکړې وه. لله الحمد نن امنیت په افغانستان کې تأمین ده. د کابل په سطحه باندې د امنیت په رابطه به یو څو مثالونه درته پیش کړم. په دې کې هېڅ شک نشته چې کابل ګڼمېشته سیمه ده، تقریبا له 7 میلیونو نه زیات د افغانستان له مختلفو ولایتونو نه ولسونه دلته ژوند کوي. د کابل په ښار کې، د کابل په ولسوالیو کې، نو د کابل 3 امنیتي ارګانونه، هغه د دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت، د استخباراتو د عمومي ریاست، مختلف استقامتي کارونه مشخص او معلوم دي او د کابل د ښه امنیت په خاطر ګړندي ګامونه اوچت کړي دي. کله کله د امن په قایمولو کې هم ناامني پیښیږي، کله ناکله د امنیتي ځواکونو په منځ کې هم یو سوی تفاهم راځي. نو د دې لپاره چې د کابل په ښار او د کابل په ولسوالیو کې زموږ د امنیتي ځواکونو ترمنځ یو سوی تفاهم منځته رانسي او خدای نخواسته د امن په قایمولو کې زموږ ولس ونه ځورېږي، زموږ ولس ونه کړېږي. نو موږ د ریاست الوزرا د مشرتابه د شفاهي هدایت په اساس باندې د کابل په ولایت کې موږ یوه امنیتي د همغږي کمیټه لرو چې هغه د کابل په مقام کې 24 ساعته په خدمت کې مصروف دي. په دغه امنیتي کمیټه کې د دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو د عمومي ریاست نمایندگان او همداراز د کابل ولایت د مقام، د کابل د امنیه قمندانۍ، د کابل د استخباراتو د ریاست او د کابل د مرکزي قوې اردو نمایندگان دلته ناست دي. د همغږي کمیټه دا مسؤلیت لري که چیرته د کابل په سطحه باندې زموږ د وزارت دفاع یا د کورنیو چارو وزارت یا د استخباراتو امنیتي مجاهدین امنیتي پلانونه لري، امنیتي عملیات لري، خامخا به ضرور زموږ همغږي کمیټه په جریان کې اچوي. تر څو یې چې هغه په جریان کې نه یې اچولي، دوی دا حق نه لري، دا صلاحیت نه لري چې د کابل ولایت په ښار او یا د کابل ولایت په اړونده ولسوالیو کې
امنیتي عملیات ترسره کړي چې دا یو بنیادي اقدام ده د افغانستان لپاره او خاصتا د کابل ولایت د ولسونو په خاطر باندې. لله الحمد همدغه د همغږۍ د کمیټې د اخلاص او د کړنو نتیجه وه چې د موږ هغه امنیتي سیستم د کابل په ښار او د کابل په ولسوالیو کې ډېر منظم او برحاله ده او ډېرې زیاتې لاسته راوړنې په دې رابطه باندې لرو. دغه لنډ وخت کې موږ تاسې د عاشورا له مراسمو نه فارغ شولو. د عاشورا هغه مراسمو چې ځینې استخباراتي کړیو هڅه کوله تر څو د کابل په ښار او د کابل په اړونده ولسوالیو کې ناامنۍ راولي، خو د عاشورا د 14 ورځو لپاره موږ د کابل د ښه امنیت په خاطر باندې له 3 ګونو ادارو نه تقریبا 14,000 نفر مجاهدین استخدام کړي وو چې د الله جل جلاله په نصرت او د الله جل جلاله په لطف و کرم او د اسلامي امارت د مجاهدینو د اخلاص په نتیجه کې هغه د عاشورا مراسم د امن په فضا کې سرته ورسېدله. تر هغه نه زیاته ډېره مهمه چې د موږ تجاران او د موږ تجارت پیشه خلک د ظالمانو د غلو او له اختطافګرو نه به سخت کړېدله. نو اوس د افغانستان ټول ملت ته اطمینان ورکوم چې د اختطاف کچه په ټول افغانستان کې 0 ته راټیټه سوې ده او خاصتا د کابل په ولایت کې د اختطاف کچه 0 ته راټیټه سوې ده. په دغو 5 میاشتو کې داسې د اختطاف یوه پیښه موږ نه لرو چې د اسلامي امارت مجاهدینو د لاسرسی نه یې ورته کړی. 2 میاشتې مخکې یو ترکی اختطاف سو. په جریان د 2 ساعتونو کې د موږ ویښ او بیدارو امنیتي مجاهدینو په دې باندې وتوانېدله چې اختطافچیان ونیسي او مختطف د هغوی له منګولو نه راخلاص کړي. تقریبا 10 ورځې مخکې تاسې به په مطبوعاتو کې لیدلي وي د پغمان په ولسوالۍ کې د موږ د تاجر یو فرزندو یو ارجمند ګرامي اختطافچیانو اختطاف کړی و او په کوټه کې یې راځوړند کړی و. اما په جریان د کم وخت کې د موږ امنیتي مجاهدین په دې باندې وتوانېدله چې هغه د اختطافچیانو ځاله یې کشف کړله. هغه مختطف مظلوم مسلمان تاجر افغان هغه یې د اختطافچیانو له منګولو نه خلاص کړ او اختطافچیان یې د جهنم کندې ته واستوله. دې ته ورته موږ په جریان د یوې میاشتې کې که چېرته جنایي پیښې او همداراز هغه سیاسي پیښې موږ سره راټولې کړو د موږ د کابل ولایت د امنیت قمندانۍ په چوکاټ کې او د استخباراتو د ریاست په چوکاټ کې او همداراز ځینې اقدامات چې د موږ د قل اردو مجاهدینو کړي دي په جریان د یوې میاشتې کې 1,080 کسان متهمین موږ گرفتار کړي دي او بیا د دغو 1,080 کسانو چې ځینې سیاسي مجرمین وو، ځینې بغاوتګر وو، ځینې خوارج وو، ځینې نور فتنهګر وو، ځینې په جنایي جرمونو باندې مبتلا وو او ځینې په اخلاقي جرمونو باندې مبتلا وو. د هغوی دوسیې تکمیل سوي دي او اړونده قضایي ارګانونو ته حواله سوي دي. نو لله الحمد امنیت د کابل په سطحه باندې 100% باندې تأمین ده. موږ د کابل ټولو ښاریانو ته 100% باندې ډاډ او اطمینان ورکوو که په امنیتي برخه کې دوی له کومې ستونزې له کوم مشکل سره مخ کېدله موږ شمارې د مطبوعاتو له لارې نه هم اعلان کړی دي، هم د امنیت قمندانۍ، هم د استخباراتو، هم د قل اردو. کوی شي چې مستقیما له همېغې شمېرې سره رابطه وکړي او انشاءالله د هر مظلوم د دفاع لپاره به د موږ امنیتي مجاهدین په لنډ وخت کې د هغه د مظلومیت غږ اوري او لاسرسی به ورته کوي. او دریم هدف او مرام هغه دا و چې اسلامي امارت ملي وحدت په نظر کې ونیسي. لله الحمد له بدخشان نه ونیسه تر غوره پورې، له بدخشانه تر هراته، بیا له جلال آباد تر مزاره پورې هغه ملي وحدت په نظر کې نیول سوی د تأمین ده. څومره اقلیتونه چې په افغانستان کې ژوند کوي د هغوی حقه حقوق محفوظ دي او اسلامي امارت ورته ژمن ده چې انشاءالله د هغوی د حقه حقوقو دفاع به کوي. نو دا د الله جل جلاله یوه پیرزوینه او یو احسان ده د افغانستان په مظلوم ملت باندې. نو فکار دا ده چې د افغانستان مظلوم ملت ته د دغه ستر نعمت او د الله جل جلاله د دغې پیرزوینې شکرانه ادا کړي. شکرانه یې دا ده د افغانستان مظلوم ملت نه مخواست دا ده او د کابل ولایت له مظلوم او له شریف ولس نه مخواست دا ده چې موږ په نظامي او په سیاسي ډګرونو کې دښمن له ماتې سره مخ کړی ده. په استخباراتي لحاظ د دښمن له شومو تبلیغاتو نه مه متاثر کیږئ او تاسې د اسلامي امارت څنګ ته ټینګ ودرېږئ.
لکه څنګه مو چې په نظامي برخه کې په سیاسي برخه کې د اسلامي امارت حمایه وکړله، په استخباراتي ډګر کې هم د اسلامي امارت حمایه وکړئ، د اسلامي امارت په مسؤلینو باندې کامل اعتماد وکړئ. نو الله جل جلاله دې دغه اسلامي نظام چې د ډېرو مقدسو پاکو وینو په بدله کې رب العزت په موږ باندې پیرزوینه کړې ده، الله جل جلاله دې دائم او مستمر وګرځوي او الله جل جلاله دې ثبات او استحکام ورته نصیب وګرځوي. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.